ډاکټر حافظ رحمت نیازی پښتو اکیډمۍ دا وخت چیرمن یم. پښتو اکیډمۍ کوټه چې په 1991 کې جوړه شوې ده تر اوسه پورې را روانه ده. په بېلابېلو ځایونو کې وخت تېر کړی دی. په یو ځای دفتر کې وو، بیا له هغه ځایه خپل بلډینګ پیدا کړو، بیا هغه بلډینګ ته لاړو، بیا له هغه وروسته بیا بل غټ بلډینګ سرکار ورته حواله کړو، بیا هغه ته ولاړو، خپل یې جوړ کړو او بیا په هغه بلډینګ کې تر اوسه پورې خپلې هلې ځلې کوي. او دا له تېرو 4-5 کالو راهیسې ادبي غونډې هم کوي، خو هغه ډېرې کمې کوي، مطلب دا چې د لیکچرو په شکل کې یا د سیمینارونو په شکل کې. خو اصل کار چې کوم دی هغه د پښتو اکیډمۍ د پښتو ادبیاتو د کتابونو د چاپولو دی. او له تېرو 4-5 کالو راهیسې تر دغه وخته پورې پښتو اکیډمۍ 100 یا 130 کتابونه چاپ کړي دي. اوس وخت چې موږ راغلي یو تقریبا داسې 14 میاشتې شوي دي. په دا 14 میاشتو کې دغه یو نوی کار شوی دی چې دا په دا تېرو 4-5 کالو کې د پښتو اکیډمۍ لخوا نه و شوی. او دا اوس نوې کابینه چې راغلې ده د زما بشمول 6 د کابینې ملګري دي او 19 کوم دي له کابینې ملګرو سره د مجلس عامله یا مجلس منتظمه یا اگزیکټیو کونسل چې ورته وایي، دا د هغوی په مشوره او د هغوی په مرستو باندې او د هغوی په هلو ځلو باندې دا کارونه روان دي. تر دا وخته پورې موږ 40 شاوخوا کتابونه منظور کړي دي د اکیډمۍ له پلیټفارمه څخه، او له هغه څخه 11 کتابونه چاپ دي او 10 کتابونه د اوس موږ راغلي وو لاهور ته. په لاهور کې مو هغه 10 کتابونه نور پریس ته حواله کړو. د مجلو په حواله هم کار روان دی. ژباړو دپاره یا ترجمې دپاره باقاعده مستقله مجله شروع کړې ده 3 میاشتنۍ. د هغې 2 ګڼې اوس موږ دغه ته ورکړې پریس ته حواله کړې، او ورسره د پښتو د ماشومانو د ادب په حواله بله مجله موږ شروع کړې ده، هغه هم 2 ګڼې اوس موږ پریس ته حواله کړې، هغه به هم ډېر زر راسي. ورسره موږ یو بل کار په دا څنګ کې ورسره کړی دی چې دا په دا تېر 4-5 کاله کې د پښتو اکیډمۍ له خوا نه و شوی. هغه دا چې موږ بېلابېلو لیکوالانو ته، محققینو ته موضوعات په لاس ورکړي وو چې تاسو په دې موضوع باندې، په دغو موضوعات باندې موږ ته کار وکړئ. د اکیډمۍ له جانبه به موږ هغه بیا شایع کوو او هغه به له نور پښتنو سره شیر کوو. نو په هغه 15 پروجیکټ دی، په هغه باندې کار شروع دی. او په هغه کې تر ټولو لوی پروجیکټ دی هغه دا دی چې زموږ د پښتو چې دا څومره ډکشنري چاپ شوي دي، په هغه کې ډېرې غټې ضخیمې ډکشنري شته چې 2000 2500 3000 4000 صفحو باندې مشتملې دي. ټوټل داسې 45 یا 40 شاوخوا دا ډکشنري دي، وړې او غټې. دا موږ ټولې را یوځای کوو، دا ټولو ډکشنریونه یوه ډکشنري جوړوو. هغه که 15 جلده کې وسوه، که په 10 جلده کې سوه، قسمه خلک ایر کړي دي. لا اوس هم خبره شوې ده، هغو ته هم دغه کار په لاس ورکړی دی چې یو زموږ د لسانیاتو ماهرین دي، په هغه کې 4-5 کسان لګیا دي. هغه دا د پښتو د ژبې حواله چې کومه ده په هغه کار لګیا دی. او ورسره د آی ټي ایکسپرټ د آی ټي یونیورسټي ملګري مو راسه ایر کړي دي، هغه لګیا دي له موږ سره د ویب سایټ په حواله باندې، او له موږ سره د ډیجیټلایزیشن په حواله، که هغه د لغاتو په حواله کار دی، که هغه د نورو کتابو په حواله دی چې زموږ د ویب سایټ کوم دی هغه غني. یو د اصطلاحاتو یو پروجیکټ دی، هغه هم شغټ پروجیکټ دی. دا ادبي اصطلاحات دي، دا د حروف تهجې په اعتبار، یا به دا ووایو چې د اي بي سي په اعتبار له ا نه واخلې تر زیډ پورې، یا له الف واخلې تر ی پورې. په دغه اعتبار باندې دا ټوټل اصطلاحات کوم دي، په دا موږ چاته پروجیکټ ورکړی دی پروفیسر محمود عیا صاحب ته. دا یو ذکر به وکړم چې زموږ هغه اول پروجیکټ څه و، هغه موږ د لسانیاتو په حواله یا د لغاتو په حواله دا موږ ډاکټر پروفیسر میرحسن اتل صاحب ته، هغه سره بیا 4-5 ملګري دي، پیدا محمد لیوال صاحب دی، ورسره نور ملګري دي، د کمپوز په برخه کې شهیم کاکړ دی او نور ملګري دي، دا کار کوي. او دغه د اصطلاحاتو په پروجیکټ په دغه کې په خوا کې پروفیسر محمود عیا صاحب دی، زموږ مشر او سینیر ملګری دی، هغه په د اصطلاحاتو باندې لګیا دی. دا وخت پورې تقریبا موږ ته له ا نه واخلي بیا تر اچ پورې
د ټول ادبي اصطلاحات پښتو اکاډمي ته حواله کړي دي او دا به هم چې ټول یو ځای سره په 2 جلد کې وي که په 3 جلد کې په هر څو جلد کې دا به کم از کم 3.5-4 زره صفحات باندې شامل مشتمل وي او دا ټول اصطلاحات به د اکاډمي لخوا چاپو او ورسره یو بل پروجیکټ دی زموږ ملګری دی کریم عامر صاحب هغه زموږ په د سویلي پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یو د شاعري یو مخصوص صنف دی چې هغه ته موږ غاړې وایو زموږ په سویلي پښتونخوا کې د غاړې چې کوم دی دا هوبهو د ټپې غوندې حیثیت لري او د عمره کار باندې شوی دی هغه مو دغه ته کریم عامر ته کار په لاس ورکړی دی هغه لګیا دی په هغه غاړو په سند کې یو سند دی هغه ته بیا موږ کږې غاړې یا ماتې غاړې وایو یا دا به موږ وایو چې ازادې غاړې دي په دا ازادو غاړو باندې هغه کار کوي چې 2000 شاوخوا ازادي غاړې راټولې کړې دي بیا چې د هر ازادي غاړې په پس منظر کې کومه پیښه پرته وي کوم واقعیا پرته وي کوم تاریخ پروت وي کوم شخصیت پرته وي هغه ټول ورسره ذکر کړی دي بل پروجیکټ دی هغه موږ تکمیل تر رسولی دی دیرس په لسیزه کې خان شهید یو اخبار چلولو د استقلال په نامه باندې هغه استقلال اخبار چې دا زموږ د پښتو ادب سره شل دیرس کال شاوخوا وخت شوی دی موږ د یو اخبار تر اوسه پورې په سترګو نه دی لیدلی ځکه هغه ډېر پخوا هغه ورک شوي دي خلکو سره د شخصي لایبرریانو کله ځینو خلکو سره و له ډېرو زړو او پخوانیو شاعرانو لیکوالانو سره د هغو سره وي به که نو دا زموږ د دور یا تر موږ وروسته دي یا تر موږ مشران دي د دغو لیکوالانو سره دغه اخبارونه نه پیدا کېږي دا شوکت ترین نومیږي هغه ته هم دا پروجیکټ په حواله په لاس ورکړی دی هغه په دغه لګیا دی د اخبارونه راټول کړي دي ډېره حصه چې کومه ده هغه هغو راټوله کړې ده او پیدا کړي دي او په هغو باندې تحقیقي څېړنه شوې ده هغه باندې تعلیقات او حواشي شوي دي دا پروجیکټ مکمل دی موږ ته حواله شوی دی خالي دومره پاته چې موږ به پریس حواله کوو لغاتو په اعتبار باندې زموږ د ژوب یو ملګری دی زیارکش مندوخیل صاحب هغه ته مې یو پروجیکټ جوړ کړی دی داسې د سویلي پښتونخوا د کلتور او د ادب په حواله یو پروجیکټ دی هغه مو بیا یو بل ملګری دی ذاکر زیارتوال صاحب هغه ته مو حواله کړی دی یو بل دغه پروجیکټ دی هغه بیا زموږ د پښتو اکاډمي بل سینیر ملګری دی فدا محمد لیوال صاحب هغه پروجیکټ مو هغه ته حواله کړی دی او د صاحبزاده حمید الله او د سیل کاکړ صاحب کتابونه چې کوم دي هغه هم داسې 90% موږ راوځای کړي دي او دغه کمپوز هم شوی دی د هغه هم پروډینګ شروع دی چې پروډینګ وسی هغه به هم زر تر زر پریس ته حواله کو موږ نور هم په ذهن کې ډېر څه شته خو دوه کاله زموږ د ټینور پاته دی ممکنه ده په دغه کې نور هم داسې شیان راسي چې هغه زموږ د پښتنو په ګټه وي او هغه به انشاءالله موږ هغو ته وړاندې کوو دا ټپو یو پروجیکټ مو پروفیسر صادق ژړک صاحب ته حواله کړی دی هغه په لګیا دی کار کوي زموږ د ټپو دا وخت د صادق ژړک صاحب له خولې نه چې 50 که 60 کتابونه دي هغه چاپ شوي دي په هغو ټولو کې دا ټپې را یو ځای شوي دي نو موږ به کوشش دا کوو چې دغه 40-50 کتابه یا 60 کتابه په دغه کې څومره ټپې دي دا تکراري ټپې چې کوم دي دا به لرې کوو او د ټولو ټپو به یو کتاب جوړو تاسو موږ ته دعا کوئ چې خدای پاک موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپل پروګرام کې کامیاب شو تیر کال 2015 کې پښتو اکاډمي کې ایز ا پبلیکیشن سیکریټري الیکټ شوم پښتو اکاډمي چې کله موږ راغلي یو موږ اوس پورې تقریبا 3 مجلې چاپ کړې دي یعنی شپږ غړي 2 غړي په یو مجله کې دي او 9 کتاب مو چاپ کړي دي اوس داسې یو 10 کتابونه نور پریس ته حواله کړي دي او تقریبا د 15 کتابونه په پروسس کې دي مزید هم را روان دي د کتابو چې کوم ترتیب دی هغه داسې دی چې د مسوده موږ ته راشي بیا هغه زموږ فورم د عامله چې په 17 ممبرانو باندې مشتمل ده هغه ته حواله کوم هغوی بیا دا د دې لپاره یو ریویو کمیټه جوړوي د 3 کسانو بیا هغه 3 کسانو ته ځاستوم هغوی په دې باندې ریپورټس راکوي بیا هغه ریپورټس چې کوم دي هغه کې کله کله هغوی چینجز ضرورت وي او تجاویز وي بیا هغه زه بیرته هغه متعلقه چې کوم لیکوال دی هغه ته حواله کوم هغه بیا هغه چینجز پکې کوي د هغې پس بیرته هغه موږ ته حواله کوي بیا زه هغه چې دی بیا چیرمن صاحب او کابینه چې کوم د هغوی ته ښکاره کوم په هغې باندې چې کوم فاینل هغه راشي فیصله وشي بیا هغې نه پس بیا هغه موږ چې دی چاپوو یو کال سوی دی موږ په پښتو اکاډمي کې د پښتو اکاډمي کوټې پر پلیټ فارم باندې ادبي فعالیت او خدمت تر سره کوو
هسې خو اکیډمي 4-50 کاله مخکې جوړه شوې ده. زموږ دغه یو کلن دور چې دی دا د تیر 4-50 کلن مدت څخه لږ بیل دی. بیل په دې دی چې په دغه 4-50 کلن مدت کې تر اوسه پورې د پروجیکټ په شکل کې یو کار مخته نه راغلی. زموږ په دورانیه کې بیلابیل پروجیکټونه موږ منظور کړو، پر هغه باندې محققین لګیا دي، کار ورباندې کوي. پښتو اکیډمي کوټه به مالی سپورټ کوي، دوی به خپل هغه علمي او د تحقیق توانایان ورباندې صرفوي. نو کوم خلک چې د پښتو لټریچر سره وابسته دي هغه چې دغه زموږ یو کلن عملي کارکردګۍ لیدلې دي یا اورېدلې دي هغه خوشبیني ورباندې ښکاره کړې ده. دنیا بدله شوې ده، نوي ایجادات شوي دي، نوي څیزونه مخته راغلي دي. نو په دغه سره په پښتو لټریچر کې باید نوي کارونه وشي. پښتو اکیډمي کوټه لکه څنګه چې له نامه څخه معلومه ده د پښتو ژبې د ودې ترقۍ دپاره کار کوي، یوه اداره ده او د ټولو پښتنو څخه د پښتو دپاره خدمات اخلي. موږ د پښتو ژبې خدمات کوو، هغه د ادبیاتو له لارې هم کوو چې زموږ ژبه غني سي او ورسره د هنر او فن په حواله باندې هم پښتو اکیډمي چې ده د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوي. تر ننه پورې ډېر لوړ ادبي خدمات ترسره کړي دي چې په دې کې مختلفه کتابونه د پښتو ادب د تحقیق تنقید په حواله باندې او دغسې د کلاسیکل شاعري په حواله باندې یا د فولکلور په حواله باندې شایع کړي دي. پښتو اکیډمي کوټه دا وخت د دور حاضر چې کومې جدیدي لارې دي، جدیدي تقاضې دي، پر هغه باندې هم کار کوي. پښتو اکیډمي کوټه ډېر پروجیکټونه دا وخت په کار اچولي دي، کار ورباندې کیږي چې په هغه کې د ترجمو په حواله باندې هم کار دی او نور ډېر. خو خصوصا به زه دلته چې کومه اهمه پروژه زما په نظر ده هغه د پښتو ژبې د ډیجیټایزیشن په حواله باندې.